داسې دا دهشتګردي ته ښه وعلیکم سلام ستړی مه سې څنګه خیریت دي شکر ښه یم تاسې ښه یاستئ او ښه دی په امریکا کې ناست انګریزان ته کسر کوي پښتنو ته ور ښه پښتانه خو د سړي زامن نه دي که نه انګریزان خو ښه سم خلک دي انګریزانو کې خو انسانیت ده په سپیانو دي غی په سپیانو دي غی په سپیانو تا لیدلی یم زه سپیانو سره دا قرآن دې اوس درته وښیم په دغو قرآن باندې مونږ وزن ورته ګوره چې زه دا هم درته دې کې هم داسې جګ خبر څه شولې راسئ چې تاسې باندې تاسې نه قرآن دا یې د تا قرآن ولکه دا هېڅ شي وکړي دا په هېڅ هم شي نه کوي ګزه دا قرآن مران ده دا دي چې دا داسې اوسم دا دې دومره وکړي دا دې هغه دې د خپل هغه دې راولیم دا اوس دا راسئ راسئ طالب ته ووایه په دومره د نر بچی راسئ دا دې وکړه د سپۍ بچیانو د کم اصلې د ژوندۍ زمانو هېڅ شي مو نه شو دغه تندر ګوغو خلکو راغورځي چې هغه بېچاره داسې راسه دا دې اوس زاړئ د داسې په انسانانو زړه نه بدېږي په دې کتاب هم بدېږي زه راسئ د دې کتاب چاره زه در وکړم وایي قرآن ور نه اخلئ دلته خو داسې ښایسته ور واخیسته داسې نه بدتر جاهلان څوک شته نه اوس توبې باسئ د کم اصلې د ژوندۍ بچیه په دې چې دې قرآن کې ویلي چې ما ته هغه لاره راوښیي سمه لاره راوښیي هغه هم نه ده ورښودلی راسه ځه هغه ته ووایه ذبیح الله مجاهد ته چې دا د بریکینګ نیوز شي چې یوې افغانې قرآن ته ور واچوو قرآن دې هم د مور په کوس تر ننوځه د سپۍ بچیانو الله ته به حساب ورکوئ طالب دې اوس راسي که نه طالب دې دا خپل قرآن دې بېچارګۍ دا هم وسوځي دا د قرآن دې د مور په کوس کې در ننوځه الله the eternal grateful الله the merciful بېچاره الله the merciful افغانان هم ډېر مرسیفل دي ټول لاړه پکې وشو تا دې الله وشرموي زه به څنګه ښه وي داسې اوس په ارامه پوه شوې د دغه پوینټ نه مخکې د تاسې د ما داسې د ادیان داسې مردارېږي خوند درکوي څنګه دا به زه هره ورځ لایو راځم یس بیټر چې تاسې هرټ شئ تاسې څو پورې هرټ نه شئ تاسې باندې چې دغه غولتوب کوئ بیا چې تاسې هرټ شئ تاسې سره ولاکه بل کار وشي اوس جلوسونه د قرآن دپاره به جلوسونه راوباسئ خو د انسانانو دپاره یې تاسې نه راباسئ د سپۍ بچیانو دا هم همداړه دا به هره ورځ همداسې سوازي ډنن و دا پاڼه چې څوک ګونی پس هغه د سړي زوی نه ده دا فیج رپورټ کوي رپورټ یې کوي د تاسې خو په زړونو خو دغه داغ دا راغی که نه چې یوې پښتنې یم اخر تاسې نه خو شي ونه شو تاسې خو یا د پوټین پونې ته کښېنئ
یا امریکا ته منډې راوهي ریګن ته ځي د بېغیرته بچیه یا ملا ته هم ښځه ورولئ چې درته ویغئ نه یې تاسې ډاکټر په کار ده نه یې تاسې مکتب په کار ده تاسې د کم اصل بچیه دا نیکي ده خدای پاک دومره به لیونی نه وي ولې د خدای پاک افغانانو ته نه ګوري ولې دا مونږ ولې مړه کېږي ولې په د امریکا کې خلک نه مړه کېږي ولې اسرائیل کې خلک نه ولې په پنجاب هیرومندۍ کې ور ولې نه راځي نه نه داسې خوند به کوي چې لږ لږ مې زړه په تنګ کې باندې ښه راځي وایي قرآن ور نه اخلي لړ دې قرآن کې دې کشمیر پاتې شو دا پیج باید ختم شي ولې ختم شي تاسې باید څه ختم شي دا پیج که پاتې یې کنې دنیا دې تاسې ختموله پسې تاسې کې غیرت نشته همدغو مسلمانانو عرب راتلل دي تاسې ښځې درته غولې جنګي قیدیانې کولې د شاید و شمشیره تاسې ورته جوماتونه جوړوئ اوس راولې نیکه مه ما پسې راورسوي ټول لعنتونه دې ما پسې راورسېږي څومره زبردست It gave me so much happiness. It pleases me. ډېر خوند راکوي دغسې تاسې داسې ازارېږئ په دغه باندې مونږ د افغان وزله باندې ازاروئ مونږ به تاسې په دې ازاروو چې د هر چا پیداوار یم لاړه په تاسې کې ډز دا هم تاسې دا هم قرآن خلاص که دې قرآن کې انصاف وی د دغه لورۍ ته به م لږ کتلي د دغه قرآن په سره د افغان وزن راخیستی تاسې دې 100 وارې ویلې دي اوس به ټولو ته خوب نه ورځي الله نه چې ته وډارسم الله خو د ډارېدو ذات نه ده داسې سړی له طالبه وډارسي چې هغه د سړي په کوس کې ډازې وکړي سار یو طالب وی زه به یې په کوس کې ډازې وکړم زه به یې دا قرآن درست وځم که دا د طالب قرآن که دا د خدای تعالی قرآن وي خو د خدای به اوس لږ به راوګوري افغان ملت باندې نور نه مړ کړي ډېر زبردست کار مې وکړ ډېر ښه کار مې وکړ ګلخانان اوس راسئ اوس ما سره مبارزه وکړئ تاسې د ګرونډۍ زمانو کم اصل بچیانو دا به اوس ټرش کې واچوم نور خو بل کار نشته ټرش ته به لاړ شي د هغې باندې ښایسته ښایسته راځي د عیسی فتوې راوړي د دې قرآن نه دا قرآن هم وګټئ دغه ده تاسې قرآن هم دېسته ښه تاسې د سپۍ زامن بس زه د خدای په امان زه باید په ارامه ویده شم څومره چې مونږ ودردولو د افغان ملت په غم او تاسو ورته کتل تماشبین یاستئ د مورګانو په اوښکو باندې تاسې را بیداره نه شوه تاسې د یو د مذهب کرنټ څه درکړي اوس به سبا ټول راځي راسئ اوس ما پسې د کم اصلې د رنډۍ زمانه د مذهب کرنټ درغی که نه بای بای قرآن بای بای د کم اصلې بچی